ورحمت الله وبرکاتو. زه یم تاسو ورور ولی الله زل بیا پښتو ټک یوټیوب چینل له طرف نه ستاسو په خدمت کې حاضر یم. ملګرو من ویډیو کې تاسو ته دروخوایم چې څنګه کولی شئ تاسو چې په یو کلیک سره خپل عکس چې دی د هغې نه بیک ګراوند لرې کړئ. د دې نه علاوه تاسو خپل عکس کې نور هم دنیا شی ایډیټینګ وکړئ ډېر په اسانه طریقې سره. مطلب د بل چا په تصویر کې خپل تصویر لګول یا د بل چا عکس چې وي په هغې کې خپل عکس راوستل ډېر په اسانه طریقې سره د هغې پوره استعمال درته درښایم. خو دې نه مخکې تاسو یو درخواست کوم که تر اوسه تاسو زموږ پښتو ټک یوټیوب چینل یې سبسکرایب کړی دا سبسکرایب کړئ، خوا کې د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زموږ نوي ویډیوز تاسو ته په وخت باندې دررسي. ملګرو دې لپاره به تاسو ته د اپلیکیشن ضرورت وي. دغه اپلیکیشن لینک چې دی هغه موږ تاسو ته په ډسکرپشن کې راکړی دی. ټیک ده، سمپلی تاسو چې کله دغه اپلیکیشن خپل موبایل ته انسټال کړئ دا به تاسو نه یو پرمیشن غواړي. نو تاسو به څه وکړئ، دې ته به دغه پرمیشن چې دی دا پرمیشن به دې ته تاسو الاف کړئ. نو دلته کې تاسو وګورئ تاسو ته به داسې انټرفیس راشي. اوس چې د کوم عکس نه تاسو بیک ګراوند لرې کول غواړئ، ټیک ده، نو هغه عکس به تاسو سلیکټ کړئ. ټیک ده، دا وګورئ تاسو دا زما عکس دی، د دې نه ما ډېر په اسانه طریقې سره کوم بیک ګراوند چې دی هغه دې ما لرې کړو. دا وګورئ تاسو په دې طریقې سره تاسو کولی شئ. اوس تاسو څه کولی شئ، د دې نه علاوه په دې کې تاسو خپل کوم چې دی دلته کې چې تاسو واپس راشئ، ټیک ده، نو تاسو ته زه طریقه ښایم. په دې کې تاسو خپل عکس چې دی دا اوس په بل عکس کې څنګه لګولی شئ. مثال په طور دلته کې زه یو عکس ګورم چې هغې کې زما د عکس داسې ښایسته شان راشي، ټیک ده، نو په هغې کې درته بیا د خپل عکس لګولو طریقه درښایم چې په کومه طریقه تاسو خپل عکس لګولی شئ. مثال په طور زه په دې کې خپل عکس چې دی هغه لګوم. دا وګورئ دا خو ما سره ساده داسې بیک ګراوند نشته چې زه په ساده ولګوم، خو چې که تاسو سره چېرته ساده وي، مثال په طور ساده وي، بالکل بیک ګراوند شاته ساده وي یا بل څه وي، په هغې کې تاسو خو په اسانه طریقې سره خپل دغه عکس چې دی د دې نه بیک ګراوند لرې کولی شئ او بیا یې لګولی شئ. نو په دې طریقه تاسو کولی شئ چې خپل عکسونه جوړ کړئ، ډېر ښایسته یو نوی انداز ورله ورکړئ. نو دا وننۍ ویډیو امید لرم خوښه شوې به وي. که خوښه شوې وي لایک یې کړئ، چینل سبسکرایب ول مه هېروئ، د ملګرو سره شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای په امان.